بغلان کې د نښتو دوام 2 د مقاومت جبهې او 9 طالبان وژل شوي. د نیوز پریشن لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، پام وکړئ تازه خو ډېر مهم خبر ته. بغلان کې سیمهیزې سرچینې وایي چې د چهارشنبې په سهار د دغه ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ نښته پیل شوې او تر اوسه روانه ده. سرچینو چهارشنبې د غبرګولي پر 11مه هشت صبح ورځپاڼې ته وویل چې د نهرین ولسوالۍ په پنجشریانو کلي کې د نښتې په پایله کې د مقاومت جبهې یو قماندان عبدالعزیز او د هغه ملګری او 9 طالبان ووژل شول. د سرچینو په وینا طالبانو له 2 ورځو راهیسې له زیاتو ځواکونو سره پر اندراب او نهرین ولسوالیو برید کړی، خو د دوی برید د مقاومت جبهې ځواکونو لخوا په شا تنبول شوی دی. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه، ښه اوسئ.